سایکو ارباب وفات شوله 8 لک له څه پاسه دې فالوورو ټیک ټاک کې دا څه د وجې وفات شوله ډېر خلک دا تپوس کوي په هسپتال کې پرته وه هلته دا وفات شوه دې میډیسن ډېر زیات ډېر خوړلي او د دې وجې وفات شوې ده او بله خبره خلک دنیا قسم قسم خبرې پسې کوي دا بس وفات شوله نن نشته موږ سره په دې دنیا کې به اوس نه دي پکار تاسو بدې خبرې وکړئ او دا نور ته پکار ده نور دپاره پکې سبق دی ځان داسې ویډیوګانې مه جوړوئ ځکه چې سرتور سر او داسې ویډیوګانې جوړوئ نو نورو ټیکټاکرې هم شته دي پښتانې دي هغو دپاره ما ویل دا ویډیو تاسو شریکم ډېره مهرباني والسلام ډېر د افسوس مقام دی دا ویډیو تاسو ما سره لازمي وګورئ زموږ په کلي کې د انرګل کبابي دی او د ده ډېر ښکلی کباب دی که نه نور راله 100 روپۍ راکړي یو 100 روپو کباب ترې راواخله او الله 100 روپو کباب دی وایي زه نه ورکوم 100 روپو نه ورکوي یار نو خوله مې هم نه جوړېږي چې راته لږ قرض راکړي چاته ویلی هم نه شم او الله مور باندې په تمه چې ما له به اوس کباب راوړي نن یې روژه وایي ما له کباب راوړه خوله مې بېمزې ده دا یار ډېر خفه یم یار د سړي کاروبار نه که نه هغه به څه کوي یار چاته ګورم که څوک راباندې مهربانه شو یار والله انسان سره غواړم د الله پاک له غواړه الله پاک تعالی ډېر تیر درکړي په خپل کور کې درکړي د مور له کباب پړه مشله 100 روپۍ راکړي او دا د مسلمانانو خلکو ته سوال کوي سره د انسانانو له غواړم د الله پاک له غواړه او بله خبره دا ده څوک په خپل کور کې پیسې ګټل غواړي په موبایل په ذریعه ګټل غواړي نو زموږ د شیر اپشن ته لاړ شئ دې کې واتساپ دی واتساپ تاسو موږ ډایرکټ رابطه وکړئ او دې کې تاسو نمبر